پاکستان د ویزې په برخه کې خطرناک هیواد وبلل شو. د اروپایي ټولنې د پارلمان یو شمېر غړو د ویزې په برخه کې پاکستان خطرناک هیواد بللی او پر دغه هیواد یې د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړي ډومینګ بلیټ ادعا کوي چې پاکستان کې نه یوازې د اروپایي ټولنې پاسپورټونه پلورل کیږي بلکې په خبرې د ورانکارۍ په فعالیتونو کې لاس لرونکو کسانو ته ویزې هم ورکول کیږي. فلیټ زیاته کړې له 2014 کال تر اوسه دوی له پاکستان سره نږدې 4 میلیارډ یورو مرسته کړې خو پایلې خواشینونکې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا حکمتیار وایي حکومت د فرانسې سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغان حکومت له فرانسې سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې پرې او خپل سفیر د افغانستان ته راوغواړي. حکمتیار چې د فرانسې له لوري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي د غندنې په هدف یوې ناستې ته وینا کوله وویل حکومت ته ژر تر ژره په کابل کې د فرانسې سفارت هم وتړي او د اعتراض په ډول د یاد هیواد سره خپل اړیکې پرې کړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه نن درېیمه ورځ ته داخله شوه. د کندهار د پولیسو بیان جمال بارکزي ویل چې ګډو افغان ځواکونو د ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې پوځي عملیات پیل کړي او ګڼ کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي دي. او وروسته لنډ خبر ده چې د سمنګانو د ولي ویان په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او یو بل کس ټپي دی.